السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د کومو علتونو له وجې په برېښنایي تجهیزاتو کې اور لګېدنه رامنځته کیږي. نو په دې رابطه زه غواړم ستاسو سره لنډ او مختصر او مهم معلومات شریک کړم ترڅو تاسې وکولی شئ خپلې کورنۍ په آینده کې د برق د اور د لګېدو څخه په امان کې وساتئ. نو دوستانو، دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو تاسې په دې عمومي معلوماتو باندې ځانونه برخمن کړئ. نو راځو دوستانو ټاپک او موضوع ته. په برېښنایي تجهیزاتو کې د اور لګېدنې لاملونه په لاندې ډول دي چې عبارت دي دوستانو. اول، اوورلوډ سرکټ. دوستانو، کله چې تاسې په برق باندې لوډ زیات شي، یعنی په دې باندې بار زیات شي، تا تقریبا 1 ملي تار لګولی دی او دا 15 امپیره 6 امپیره لوډ برداشت کوي. تا په دې باندې دوستانو داسې یو برقي ماشین یو عالم په تاسې په دې باندې ولګوله چې هغه د 6 امپیرو نه زیات امپیر اخلي، یعنی زیات بار په دې باندې راځي. نو په دغه صورت کې ویر چې دی دوستانو دا ګرمیږي، هیټ کیږي، ګرمایش پیدا کوي او د دغه د وجې دوستانو بیا دا اور اخلي. او دوم د علت دا دی دوستانو چې شارټ سرکټ. کله چې فاز او نیوټرل په خپلو کې ټچ شي، یعنی په خپلو کې یو ځای شي، ګرم او یخ یا پازیټیو او نیګیټیو، مثبت او منفي، نو په دغه صورت کې ویر چې دی دوستانو دا ګرمیږي او اور اخلي. او دریم علت دا دی چې لوز سرکټ. کله چې تاسې ټانکې لګوئ، تاسې چې 2 ویرونه جوین کوئ، یعنی 2 لینونه تاسې یو ځای کوئ او دا تاسې ډیله ولګوئ، لکه مضبوط هم نه یې تاو کړي. په دغه صورت کې دا چې کوم ډیله پاتې دا رو چې دی وخت کې کرنټ الکترونونه جریان پیدا کوي او کرنټ پکې هغه سپلای کیږي. نو په دغه صورت کې دا لمبه کیږي او کاربن کیږي، هیټ کیږي، ګرمیږي او دا کاربن کیږي او دغه کاربن د وجې دوستانو دا اور اخلي. نو تاسو ته پکار دی چې کله تاسو ټانکه لګوله، هغه ټانکه یا چې کوم دغه هم لګوله دوستانو دا به مضبوطه لګوئ. او څلورم علت دا دی چې یوز آف د ران فیوز. دوستانو، کله چې تاسې پیوز غلط ولګوئ، تاسې 10 امپیره پیوز ته ضرورت لرئ او تاسې هغه زیات ولګوئ، 15 یا 20 امپیره ولګوئ، نو په دغه صورت کې چې کله تاسې یو برقي وسایل دا شارټ کیږي یا کراس کیږي یا ګرمیږي، نو پیوز چې دی اتومات نه دانګي یا سوځي نه، او په دغه صورت کې مشکل رامنځته کیږي. نو بیا چې دی هغه لینونه ګرمیږي او ستا لینونه د هغې امپیر نه زیات بار په دې باندې راغلی، زیات لوډ پرې راغلی، نو ګرمیږي، هیټ کیږي او په دغه صورت کې دا اور اخلي. او پنځم علت دا دی دوستانو چې فلیمیبل سبسټنس. کله چې سوځېدونکي مواد دوستانو هغه موجود وي دلته، او مطلب یې ګیس موجود دی، پټرول موجود دی، تیل موجود دی، او دلته دوستانو دا ستا سیویر چې دلته مطلب لمبه وکړي، کله چې تاسې ساکټ لګوي او بل څه لګوي، نو په دغه صورت کې هم د اور د لګېدو سبب ګرځي. نو تاسو دغه غوښتنه دا ده چې کله تاسې ویرونو کې کار کوئ یا فعالیت اجرا کوئ یا کوم بل سیستم په دې کې کوئ، نو دوستانو تاسې نه باید چې د ګیس د سینجي وسایل او داسې پټرول او ډیزل دا وسایل چې کوم یو فلیمیبل وسایل دي، سوځېدونکي مواد دي، باید هغه لري. او پنځم علت دا دی چې فلیمیبل کیمیکل. دوستانو، سوځېدونکي کیمیاوي مواد چې هلته موجود وي، لکه باروت وي یا داسې نور وسایل وي چې هغه اور اخلي د واره، نو هغه هم د دغه ځایونو څخه وړاندې ساتئ ترڅو ستاسې ویرونه، ستاسې لینونه او ستاسې برقي تجهیزات اور وانخلي. او اوم علت دا دی دوستانو چې ویر ایکسپلونس. کله چې د تار چې کوم دی هغه چاودنه وشي، مطلب تار ډیر زوړ شي، هغه چې دی ګرمیږي او وخت د زمان سره هغه کاربن کیږي، نو هغه تار چې دی دوستانو بیا اور اخلي. نو تاسو ته پکار دی چې خپل تارونه وخت په وخت سره هغه نوي کوئ، ایډیټینګ پکې وکئ، بدل یې کوئ، چې کله هغه کاربن وي دوړه غوندې په دې کې موجود وي، لږ تار وي او لږ دی وي، تاسې باید خپل تارونه بدل کوئ او چینج یې کوئ ترڅو تاسې د برق د اور د لګېدو د خطراتو څخه خپل هر قسم برقي وسایل او تجهیزات وساتئ. نو دوستانو، زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د برق د تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، زما چینل سره سبسکرایب کړئ. ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.